د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د اریانا نیوز سره مرکه کې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر متکبرانه خندا او ځواب. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصون په اړه اریانا نیوز سره مرکه کې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر په متکبرانه خندا ځواب وایي او ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدارس پرانیستي دي. مولوي کبیر په پاکستانی لهجه وایي د نجونو سکولونه یعنی ښوونځي تر 6م جماعت یعنی ټولګي پورې پرانیستي دي او د زنانه یعنی میرمنو د کار مخه هم نه ده نیول شوې. د اوس لپاره د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تر امر ثاني پورې بند دي. په ټولنیزو شبکو کې د مولوي کبیر خندا په بیلابیل ډول تعبیر شوې. د نجونو د زده کړو د موضوع طالبان هیڅ اهمیت نه لري. د نجونو ښوونځي به کله هم خلاص نشي او طالبان د افغانستان د نیمې ټولنې د تعلیم په اړه تر تصور پورته بې پروا دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.